د نن ورځې مهم خبر قیصري طالبانو په افغانستان کې ملي یووالی رامنځته کړی دی. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت مطبوعاتي ادرسونه وایي د دوی وزیر شهاب الدین دلاور له پخواني قومندان نظام الدین قیصري سره لیدلی دي. اعلامیې وړاندې د قیصري له قوله خپاره کړي چې نوموړي د طالبانو له راتلو وروسته په سرتاسري امنیت او ملي یووالي ټینګېدو خوښي ښودلې ده او په خپله هم د کانونو پر برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او ژمنه یې کړې چې په یاده برخه کې به نور ملي او نړیوال اشخاص او شرکتونه هم پانګونې ته جلب کړي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن چم شوی خبر. که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.